السلام علیکم قدرمنو کتونکو سکندر حیات یم او څنګه چې تاسو ته پته چې مونږ یو سلسله د یو پروګرام شروع کړی وه او هغه سلسله ملګرو ډېره زیاته خوښه کړې ده. هم د دغې ملګرو په وینها باندې د هغوی په خواهش باندې چې دی نو مونږ یو بل پروګرام تاسو مخې ته راوړی دی. ډېر وخت نه په سوشل میډیا باندې د سافټویر اپډیټینګ او د سافټویر اپډیټ کولو خبرې چې دي نو هغه روانې دي. خلک یو ویډیو شیر کړي او هغې کې بره لیکلي وي سافټویر اپډیټ کول پکار دي، بیا هم هغه شانتې یو بل ویډیو شیر شي او لیکلي ورته وي سافټویر سکسسفولي اپډیټډ. دا قصه څه وه او موږ هم په دې باندې ډېر زیات غور و فکر وکړو. بیا موږ د یو داسې تن راوغوښتو خپل سټوډیو ته پروګرام دپاره چې هغه سافټویر اپډیټ شوی دی او د دغه ملګري سره به خبرې کوو چې سافټویر اپډیټ دا قصه څه وه، د دې په شا باندې څه دي او نن سبا هغه د سافټویر اپډیټ کولو نه مخکې څنګه و، مخکې به یې چې دی څه خبرې کولې څنګه به او د سافټویر اپډیټ کول نه پس چې دی نو هغه څنګه چې دی نو ژوند تیری. نو ډېر دغه ټول معلومات چې دی هغه به تاسو سره مونږ شریک کوو. نو راځئ مونږ سره سټوډیو کې ملګری چې کم ناست دی دنه به اول د ده د نوم تپوس کوو چې نوم یې څه دی، ځکه چې سافټویر اپډیټ کول نه پس هغه چاته خپل نوم نه وایي خو ورته وایو به چې مونږ ته خپل نوم هم وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څنګه هلی خیر؟ ته ښه صحت دی؟ ښه دی؟ کور کې خیر دی؟ زه ښه یم. خبره چې یارېدمه ما ویاسې نه ته ما دلته راولې پولیس والا له مې ګورې ورکړي. ولې پولیسو نه ولې دونه یارېږې؟ مړه نوم ماله خبره خپله خبره کوه. ښه دا راته نوم د څه دی؟ زما نوم شکور صفا دی جي. شکور صفا. ښه او دا سافټویر اپډیټینګ دا څه دغه ده؟ ولې ته خو چې دی ښه ټیک ټاک انسان خلک وایي دلی سافټویر اپډیټ کړی دی، څه وینډو دې خرابه شوې وه که یو فایل کرپټ شوی و که دا څه چل شوی که نه پوره یې د لر څه اپډیټ کړي دي؟ نو خبره د سر نه وکړم او که د خپو نه؟ نو ته څنګه ته څه خبرې کوې سر او خپو نه؟ بس صفا خبره وکړه. صفا خبره مړه تاسو بیا په فاسبوک خلکو ته وایئ که نه؟ څه وایو؟ مړه دا خلکو والله چې سمه ناجیزه راغستې ولې څه چلې کړی نو خو بس وایي چې اول زما هغه زاړه پټوان هغه هم راوالي او په نټ باندې ورکړي او لاندې ورسره زما اوسني تصویران پټوان هم ورکړي او وایي چې اپډیټ سافټویر. نه نو دا ویډیو مخکې ویډیو کې تا څه ویلي و، څه چل شوی؟ خبره به صفا وکړو نو بس ګیر یو څه خو ویلی نه شو. داسې کار وشو که نه زه به دې پروګرامونو لتلم کله یو ځای ته کله بل ځای ته بس ګرځېدو به او په سکولونو کې ورسه او خلکو ته به په دا کورنا دی که څه ورته وایي به دا ماسې ګپ ګڼلو خلکو به کرونا او دکه څیز دی نوم یې ماله بیا راته درد محسوسېږي او که نه. نو داسې کار و چې زه به چېرته لاړم بس ما به وی حکومت دا کرونا په خپله جوړه کړې ده او دا ماسک څه ته وایي دا وګوره. یو قصه کې خو دا ماسکونه او داسې دي دا بوتل کې داسې راغلی نو خو هسې وی چې اپډیټ آفټر او بیفور هغه خبره ده که نه؟ په دې د ماشو په دې سپری باندې اول خو کیسه کوم نو ما به چې پروګرامونو له به لاړم خلکو ته به مې کیسې کولې چې داسې فراډ دی او دوکه ده او چل دې ته جوړ کړی او هغې ته جوړ کړی. مړه خو یو ورځ ماسخوتن ورو ډبېدو چې ورو ډبېدو ما وې کار وشو سهار له مې بیا څوک پروګرام له بوسي بس خو خوشحاله وروتم چومې کاته وردي وه او چې وردي مې ولیده نو ما وی چی تورې وی چی تورې خو باداره باندې هلته سکو بس بیا بوتلم چې بوتلم ما ته وایي هلکه ته دا څه ټوکې نخرې کې مین په کلي کې تپوس وکړئ په کلي کې زه په ټوکمار مشهور یم وایي په جوماتونو کې څوک ټوکې نه کوي بس بیا مړه ګیرو منو ورته لګي. نه خبره واوره لکه نه ته خبره واوره لکه چې تا ورته زه په ټوکمار مشهور یم که نه لکه آخر ولې
چې ګوره کرونا دا خو ټوله دنیا مني، ټوله دنیا چې ده نو هغه یې په خپله ولقه کې اخیستې ده او نن سبا زمونږ ګاونډي هیواد انډیا کې هم ډېر مرګونه دی د وجې نشي. نو تا ته چا غریب سړی تا ته چا ویل چې ته تقریرونو کې دونه په سور کې راځه ولکه اوس خو منمه نه نو مخکې اوس خو ماسکونه د یو په ځای یو دوه درې که یو خرابېږي درې او ای صنعت سوی ورته ټایزر ورته سینیټایزر دا خو د ماشو سپری ده بڑا ګرځوی پولیس والا هم نه نیسي سړیا. نو خو بله خبره لا بړو با په دې سکولونو کې پروګرامونه کول او بس خبرې به مې کولې او بس ما به که نه نخرې پخرې او ما کرونا دا که نه ماله دې مخې له راشي زه به کرونې ته دا ویم او وا به ویم I love you خو ورته نه وي ما به ډېرې خبرې په وخت به بیا داسې کار وشو که نه نه لکه ته دونه چا درته نه وي چې په سټیج باندې ته تقریر کې خلکو ته تا ته خلک ناست دي نو ته ورته یو ښه خبره وکړه چې ته ورته دا لکه فضول خبرې کې خبره واوره خلکو له به دې خبرې خوند ورکول او لاسونه به یې راته پړکول چې لاسونه به یې پړکول ما له به یې نور هم خوند راکړو په ځان به پوه نه په ځان نه مړ سوم به په سټیج ګډېدم او که نه نه ښه نو بیا د سره تاڼه کې څه چې لاړې هلته کې هلته دې ورته بیا څه ووایي چې زه په ټوکمار باندې مشهور وم نو هغوی څه ووایي نو هغې بیا ټوکمار وایي تا خو چې دې خپلې شندې کړي که نه وایي تا دا میل مړه دا ګپو ما ته وایي اوس به درته ګپو ښایو او چې دننه کوم ما ورته د خدای خاطر وکړئ زما دې په توبو توبئ او د زړه بیمار یم ګورې که ګزارم نو د زړه بیمار نو دا سوچ تا مخکې ولې نه کو چې لکه ته په سټیج باندې خلکو درته لګې پړقې ووالې او بس ته په ځان باندې بیا نه پوهېدې دغه خلک به دې بیا راځي که سبا خدای مکه تا ته کرونا وشي یا چې د نور سم دا خلک دې بیا راځي بیا به دې آزاد کړي نو خو وخت چې خو خوند یې کولو که نه خوند به په بړه ما درته سوی چې خلکو به لاسونه وپړکول ما به وې راسه نوره ما چې دا کرونا چې دی لابي ورته ویو سو ماسک څه شو ماسک که نه ده بس هغه خبرې به مې کولې خلکو له به یې خوند ورکولو هغې نه بعد چې دی اوس او نن سبا څنګه نن سبا دماغ هر څه ټیک دي بالکل اپډیټ شوی بالکل چې څوک وایي پرونه زه ویم 3 ماسکه سونیټایزر هر څه کرونا شته خو یو تپوس درنه وکړم تپوس وکړه خو چې هغې ته ونه وی بیا نه هغوی ته نه خبره واوره یو خبره واوره نه یو تپوس درنه کوم وکړه تپوس وختي دلته څه کسان لګیا وو او هغوی ویل وایي هاتي چې دی نو هغه الوزي په لوډ سپیکر یې وی نه داسې خپلو کې لګیا وو هاتي الوزي دا رښتیا دی مال پیمال یې لیدلی مې دی په تارونو ناستې وزرې والې وزرې چرته یا چرته الوتې غوږونه یې که نه الوزي اوس چې وی نه الوزي نه نو دا سافټویر اپډیټ کول نه مخکې خو ته داسې نه وې نو نشه ووته اوس لنډ وایي هلکه ګورې سم شه بس بیا سم شه او دا واسکټ ته ولې الټا چیلې دی نو هسې نه وایي چې په مخ د اچولې په دې مې بونسي ټوپۍ هر څه دا خو ده که نه اشنا یریږو اوس مکمل وینډو او دغه د سیسټم د برابر د وایرس خو پکې نشته نه څوک وایي چې څوک وایي کرونا نشته کور ته ورپسې ورځم جنګ ورسره کوم تا سره هم جنګ کوم کرونا شته خلکو ته ووایه زه خو منم ایسوپیزم په کار دی او دغه وبا ده په ټوله دنیا کې خوره شوې ده او باید ټول خلک چې دی نو لږ شانتې احتیاط وکړي خو زه تا باندې ډېرو خلکو به ویل فیسبوک باندې چېرې سافټویر اپډیټ مونږ وایي چې دا څه قصه ده نو دا ټوله قصه دغه وه په دې زه خو یو زمونږ عالمانو غریبانان هغې زه خبره نه کوم خو زه خو یو عام سړی وم خلکو به پروګرامونو له بوتلمه سټیج پروګرامونو له او پلانکي له هلته به ما نخرې پخرې کول په هغې کې به ما دا خبره کوله خو هغې نه بعد چې راله داسې راته ووې نو بس اوس هر چاته یم ګورئ ماسک سینیټایزر دعوت چلوم نه نو اسې خلک د خبرې کولو نه مخکې سوچ ولې نه کوي چې بیا وروسته
د ملامتیا سره مخ کیږي نو مخکې ولې چې دی مونږ په جوش خطابت کې یا د تقریر په جوش کې دومره په سور کې راشو چې هغه خپل اقدار پریږدو. نو ما خو تا ته وې مونږ بس وایو چې دا پوی نه یو که نه چې پوی شو دا بس زما په شان حل به خو پوی نه دی سړی او سړی چې پوی شي بس ټیک ده. هغه وخت کې مونږ په ځان نه یو مونږ وایو دا فراډ دی او دوکه ده او دا دی واغه دی خو چې کله راته پته ولګي که نه نو بس خبر هم دا ده. اوس بله خبره اوس یو محفل جوړ دی هلته زه خبرې کوم نه څوک لاسونه پړکوي نه څوک خاندي نو زما له خوند نه راکوي خو چې کله به ما دا خبرې شروع کړي د خلکو لاسونه پړکېدل او چرچه کې دی به خوند راکو بس دوړې به م ترې ویستې صحیح. نو دا اوس هسې خلکو ته به څه پیغام ورکې چې حقیقت ته حقیقت ویل پکار دي که بالکل خلکو ته وایو چې کرونا شته که نشته ګورئ او ماسکونه اچوئ سنټایزر لګوئ او چې څومره حکومت درته وایي لاکډاون عمل وکړئ. صحیح ده ټیک ده ډېره زیاته مننه که چاته څه پیغام ورکړي یا نور ستا غوندې چا سافټویر نه اپډیټ شي او ملګرو ته څه ویې خو اخره کې ورته ووایه نو ما ته پته ولګېده که نه ما خو وې که حکومت زما دی ما د چا خبره مې زه ځان له صوبې خو راته پته ولګېده چې یونین کونسل هم نه بس خر په قلاره ژوند تېروه چې څوک وایي ماښام دی وایي ماښام دی چې څوک وایي سهار دی وایي سهار دی که شپه هم درته یادوي چې سهار دی وایي او سهار دی. صحیح ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. ډیره مننه قدرمنو کتونکو د دې ملګري سافټویر اپډیټډ ملګري خبرې تاسو واورېدې او ډیر وخت نه په سوشل میډیا باندې دغه د سافټویر اپډیټ کولو دا خبرې روانې وې نو موږ تاسو د دغه شانتې یوې نمونې سره مخامخ کو چې دغه سافټویر اپډیټ کولو نه مخکې څنګه او د سافټویر اپډیټ کولو نه پس هغه څنګه باید د دې ویډیو مقصد زموږ صرف دا څنګه چې د ملګري خبره وکړه چې خلکو به راته بس پړقې ووالې چغې به یې ووالې زنده‌باد مرده‌باد به یې ووې او بیا به زه په ذهن باندې نه پوهېدم. باید مونږ کله هم یو خبره کوو هغې ته سوچ وکړو هغې ته بار بار سوچ وکړو چې زه دا خبره کوم دا څه ویم څنګه ویم د دې په دې معاشره کې به څه اثر پرې وځي نو د هغې نه پس به مونږ ته دا د ملامتیا به نه وي. بعضې وخت کې به مونږ د مصلحت نه هم غلي پاتې کېږو بعضې وخت کې به مونږ ګورو چې زمونږ د دې خبرې څومره پورې اثر چې دی نو هغه مخې ته ځي. باید مونږ لږ شانتې سوچ وکړو نو زمونږ معاشره نوره هم مخکې تللی شي. بل د کرونا صورتحال دی نو هر مکتب فکر سره تعلق لرونکو خلکو له خپل کردار په دې حقله باندې مثبت کردار چې دی نو هغه ادا کول پکار دي. سکندر حیات له ورکه اجازت د الله په امان. خبره واورئ اجازت خو ماله که نه هلکانو خبره واورئ دا چینل ګورئ چې چانی سبسکرایب سوی ورته سبسکرایب هلکه ګورئ دا در سره سبسکرایب کوئ ګورئ چې نورې ویډیوګانې هم تاسو دپاره راځي او هغه ټلی هغه خبره هم پکې وکړئ ټلی ورته ووهئ ښه او آل ورسره ووهئ. صحیح ډېره مهرباني الله په امان.